अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان صاحب، زه تاسو له یو افسوسناک واقع خبر در کومه. سرای عالمگیر په ګجرات کې یو 15 کالو ماشومې سره درندګي او زیاتی وشوله. هغه 15 کالو ماشومه چې کور نه څنګه ووته نو په لاره کې روانه خپل ټیوشن لتله. په لاره کې یو درندګان هغې ته ولاړو. هغه درندګانو نومړی هغه اغوا کړه. څنګه چې پولیسو ته اطلاع وشوه نو پولیسو او کورنۍ چې دی هغې سرچ اپریشن شروع کړو. پولیسو ته یو 2 علاقو باندې شک و، ځکه چې هلته د چرس او ډرګز دا شی نه خرڅېدلو والا شانتې علاقه وه چې څنګه هغه هلته سرچ اپریشن کړو خو هغه هلته میلاوه نه شوم. بیا وروسته یو بلډینګ کې هغې بورې کې بند لاش را برآمد شو. هغه مړه وه. هغې نه پس امبولنس راغلی او هغې هسپتال ته ورسوله. هسپتال ته ورسوله نو هغه ډېره زیاته زخمي وه، ځکه چې زخمیانو وجه نه هغې خپل ژوند نه لاس تر لاسه کړو. نو پوسټمارټم کې دا ثابت شو چې هغې په مخ باندې د تشدد دغه نشاناتو. هغه دې درندګانو دومره خیال هم ونه ساتو چې دا خو یو وړه ماشومه وه، دا خو دو بچو په ځای شانتې وه. د دې هغو خیال ونه ساتو او هغې لکه په حق باندې ورسوله. کوم چې ملزم دی هغه شناخت هم وشو. هغه تصویران چې دي هغه هم سوشل میډیا باندې روان دي. حکومت نه عوام او خلک دا اپیل کوي او کورنۍ دا اپیل کوي چې دو ته د انصاف ورکړي، ځکه چې دا واقعګانې مخکې هم داسې شوي. داسې قصور کې واقعه وه، فیصل آباد کې داسې واقعه وشوه. بیا هم معاشره نه سمیږي. نو علما کرام او کوم چې زموږ سکول والا کوم زموږ استادان دي دوی په کار دی چې دا د خلکو آګاهي مهم ورکړي چې ماشومان د ځان لا یاد کور نه بار نه پرېږدي او د دې پوره خیال ساتي، خپله دې وسځي او خپله دې رادغه کوي. او کومه چې وړه ماشومه وه هغه خو لا تعینه لا خپل لوبې ملا نه وې کړې. هغې داسې خوابونه هغه خوابونه هم د هغې مات شول. غریبې داسې چې کوم کورنۍ وه هغه هم د خپلې وړې ماشومې نه داسې خوبونه او داسې خیالونه به چې دا به داسې غټ افسره سازېږي یا به زموږ معاشرې دپاره دا یو ښه دغه مقام را دغه کړي. خو لیکن هغه غریبه خو یې سر نه ژوند ته پرې نه غوښتله. حکومت نه خلک او موږ ټول دا اپیل کوو چې حکومت د دې کورنۍ له انصاف ورکړي او ملزمانو د زر زر شناخت وکړي او ملزمانو ته عبرتناک سزاګانې ورکړي. د ملزم شناخت چې دی زهره جنید په نوم باندې شوی و. هغې پوسټمارټم وشو. پوسټمارټم کې هم دا ټول رپورټونه ثابت شول، واضح شول. داسې واقعاتو وردولو دپاره معاشرې له چې پکار دی چې هغه هم خپل کورنۍ کې خپل کلي ګاونډ کې د دې آګاهي مهم ورکړي چې واړه دي ځان له بار نه پرېږدي. او دویم دا دی دا کوم چې داسې درندګان دي دوی له د هېڅ سطح باندې چې دوی له پټوالی ورنه کړي، هېڅ کمپرومایز هم د دوی سره ورنه کړي، دا دې ونیسي ور حوالات کې پولیس ته دې ایسته ورکړي چې ریاست دوی سره خپل دغه وکړي. بل حکومت له داسې پکار دی چې حکومت داسې قانون سازیانې وکړي چې داسې واقعات ایسته وردېږي. هره پیره چې داسې واقعه وشي دا واقعه راپورته شي سوشل میډیا باندې. سوشل میډیا باندې چې کله راپورته شي نو بیا حکومت ویښ شي. چې حکومت ویښ شي نو بیا حکومت څه ایکشن وکړي چې خلک بیرته آواز پورته کول بند کړي، حکومت ایسته بیرته ټپ شي. په کار دا دی چې داسې کار د حکومت وکړي چې دا واقعیت نور وردېږي. تاسو کومنټ سیکشن کې څه ویستی دې واقعې په اړه باندې چې حکومت له څه کول پکار دي؟ نور تاسو خپل کومنټ سیکشن کې دې دپاره خپله رایې راکړئ. دې سره خپل میزبان شاهد جان صاحب له اجازت ورکوي. الله حافظ.